بسم الله الرحمن الرحيم ششم اسماء ظروف شپږم قسم د اسم غیر متمکن اسماء ظروف دي. ظروف جمع د ظرف دا. ظرف په لغت کې لوخي توای. ظرف ته ظرف ځکه وایي لکه څنګه چې لوخه په هغه څه باندې احاطه کوي کوم شی چې په لوښي کې وي، نو دارنګې ظرف هم په مظروف احاطه کړی وي، یعنی دا زمان او مکان هم په یو څیز باندې څه کوي، احاطه کوي. که په دې خبره پوهه نشوي خیر دی. د ظرف ته ظرف ولې وایي؟ ظرف لوښي ته وایي. لوښي کې چې څه شی واچوي په لوښي کې راګیري که نه تې تویېږي، راګیر وي. نو دغه رنګې د زمان او مکان هم د خپل فعل راګیر کړی وي. زم ضربه، نو ضربه د زمان او مکان نه خالی نه دی، خامخا به وقت کې او خامخا به په یو ځای کې وي. او په اصطلاح کې ظرف هغه اسم دی چې دلالت کوي په زمان یا مکان د فعل باندې، په زمان یا مکان د فعل باندې. فرق په مابین د دواړو کې دا دی. یا داسې ویو چې ظرف په دوه قسمه دی، زمان او مکان. زمان یعنی ظرف زمان او ظرف مکان. تاسو ته دا خبرې ګرانې نشي واله که اسانې دي انشاءالله. لنډې به تراجمه کا. ظرف لغت کې لوښي ته وایي، په اصطلاح کې هغه اسم دی چې دلالت کوي په زمان او مکان د فعل باندې. دا په دوه قسمه دی، زمان مکان. زمان هغه دی چې په وقت د کار دلالت کوي، او مکان هغه دی چې په ځای د کار دلالت کوي، په ځای د فعل دلالت کوي. یا تاسو ته علمي صيغه کې براشي فرق به څنګه کوو؟ که په جواب د سوال د متا کې واقع شي نو دا به ظرف زمان وي، او که په جواب د سوال د اين کې واقع شي دا به ظرف مکان وي. مکان هغه دی چې دلالت کوي په ځای د فعل، په ځای د کار. یعنی وقت د کار. دا تاسو دغه کې ویلي دي کنه چې عرب د هر مصدر نه 12 شی نه مشتق کوي. زه سربوای کې هم دی ویلي. ذاتی خبره به صرف دا وکم چې فرق د دواړو به څنګه کوو. که په جواب د سوال د اين کې واقع شي دا مکان وي، او که په جواب د سوال د متا کې واقع شي نو دا زمان وي. هلکه متا تصومو، ته کله روزه نیسي؟ نو زه جواب کوم یوم الخمیس، په ورځ د پنجشنبې. نو یوم اوس کوم ظرف دی؟ زمان. شاباش. زه به وایم اين تسافرو، ته چرته سفر کې؟ استاد زه سلم دی رکا فامیلو. نو ته به وی فامیلو. نو اوس د عین په جواب کې چې فامیلو راغی نو فامیلو څه شو؟ مکان شو. شاباش. چې په جواب د سوال ل عین کې واقع شي هغه مکان وي، چې په جواب د سوال ل متا کې واقع شي هغه زمان. دا خارجي خبره ده، که دا یاد نشو خیر دی، خو صرف تاسو بصیرت به حاصل شي. نور د ظرف خپل قواعد تاسو ته په صرفو کې را روان دي. البته ظرف مستقل بحث دی. ظرف به چا نه جوړه، څنګه به جوړه، مفتوح العين به، مکسور العين به، دا به په خپل ځای راشي ان شاء الله. اوس راش دلته چې اسم غیر متمکن دی نو هغه خی ششم اسماء ظروف. شپږم قسم د اسم غیر متمکن اسماء ظروف دی. ظرف زمان. اول ظرف زمان چون مثلا اذا متى كيف ايان امس مذ منذ.
قد تعوذ قبل بعد وقت کی مضاف باشن دا قبل و بعد بپاغ وقت کی مبنی وی یعنی اسم غیر متمکن بچ مضاف وی و مضاف الیہ محذوف منوی باشد او مضاف الیہ پنیت کی مراد وی مضاف الیہ حذف شوی په لفظ کې نه ذکر او پنیت کې سوی مراد وی و ظرف مکان او ظرف مکان چون مثلا حیث قدام تحت فوق وقت کی مضاف باشد دا پا وقت کی چی دا تحت فوق دا قدامو دا مضافی او مضاف الیہ حذفی او پنیت کی مراد وی محذوف منوی باشد من حذفی او پنیت کی مراد وی نو تاسو باندې آیات کوي کنه چې ظرف زمان او مکان بیل بیلو پیژنې اذا متى كيف ايان امس مز منذ قد عوذ قبل بعد دا قبل و بعد په کوم وخت مبني وي وقت کې په هغه وخت کې چې مضاف باشن مضاف وي و مضاف الیه او مضاف الیه محذوف حذف کړی شوی وي په لفظ کې نه ذکر منوی باشد او په نیت کې مراد وي د دې بیل تفصیل په خپل ځای تکوم بیل حرف خو نفس کتاب یادول ضروری دي و ظرف مکان او ظرف مکان چون مثلا حیث قدام تحت فوق وقت کې مضاف باشد په وخت کې چې دا سوي دا وقت کې مضاف دا صرف د قدام او د فوق سره لګي تحت سره نه لګي پوش نه د تحت او قدام او فوق درې واړو سره لګي د حیثو سره نه لګي خبره پوهیږي وقت کې په هغه وخت کې چې دا درې واړه یعنی قدام او تحت او فوق مضاف وي و مضاف الیه محذوف منوی باشد او مضاف الیه حذف شوی او پنیت کې مراد وي مضاف الیه حذف شوی او پنیت کې مراد وي الله په پوهه کا د دې الفاظ او معانی ما ونکړل به وتغه کیږي ظروف زمان چون مثلا اذ کلچی اذا کلچی متا کلا کیفا سرنگا ایانا کم وقت امسی پرون مز منزو د کلا نچی مز منزو د کلا نچی او قطو هیڅ کله هم نه عوزو هیڅ کله هم نه فرقونه به ورسته ویمه قبل مخکی د دینه و بعد مخکی ورسته د دینه هغه وخت چې دا قبل او بعد مضاف او مضاف الیه حذف او پنیت کې مراد وي او ظرف مکان حیث چرته چی قدام مخکی تحت لاندې فوق د پاسه وقت کې په هغه وخت چې دا درې واړه یعنی قدام او تحت فوق مضاف او مضاف الیه حذف شوی او پنیت کې مراد وي څوک په شولکا دا باول دقه یادوي لفظا د هر یو بیل تفصیل د شروع کومه طالبات به په شي منگ چې نن کوم سبق وی او هغه دار چې منگ ویل اسماء ظروف شپږم قسم د اسم غیر متمکن نسوک دي اسماء ظروف ظرف په لغت کې لوخي توای په اصطلاح کې هغه اسم دی چې دلالت کوي په مکان یا زمان د کار کولو دا په دوه قسمه دی ظرف زمان ظرف زمان هغه دی چې په وخت د کار دلالت کوي او مکان هغه دی چې په زید کار دلالت کوي فرق به څنګه کو چې په جواب د سوال د متا کې واقع شي ظرف زمان بوي او که په جواب د سوال د اين کې واقع شي ظرف مکان بوي ظروف زمان اذا متا كيف ايان امس مز منذ قد عوز قبل بعد ظرف مکان حيث قدام تحت فوق
په هغه وخت کې چې دا مضاف او مضاف الیه په نیت کې حذف شوی او په نیت کې مراد وي. بس نن سبق صرف هم داره که په دې معنی په نه شوي چې دا سمانه دا به سبا راځي. بس نن درس هم دغه مرشه بس چې په تاسو بوج نه یو ځل به زه بیا واړو ما خپکیږي خو نو دا خواري ځکه کومه چې طالبات خوارانه غد نه پوهه پاتې نشي وای بچی دا څنګه ګډ وډ حاصل له سبق نن چې تاسو کوم شی په یادوي نو هغه دا دی. شپږم قسم د اسم غیر متمکن ظروف زمان دي. ظروف جمع د ظرف. ظرف په لغت کې لوخي توای په اصطلاح کې هغه اسم دی چې دلالت کوي په زمان یا مکان د کار یعنی د فعل. دا په دوه قسمه دی. یو ظرف زمان دا هغه دی چې دلالت کوي په وخت د کار. دویم ظرف مکان چې دلالت کوي په ځای د کار. فرق د دواړو په دې کو چې که په جواب د سوال متا کې واقع ش ظرف زمان که په جواب د سوال اين کې واقع ش ظرف مکان. اسماء ظروف زمان داری از اذا متا کیف ایانا امس مز منذ قط عوز قبل بعد دولستی. دا قبل و بعد سره بدا قید اوی دا به حاله مبنی وی چې مضاف وي او مضاف الیه حذف شوی وي. حذف معنا په لفظ کې نوی ذکر خو په نیت کې مراد وي. په نیت کې سوي نو دې ته دا به مبني وي په ضمیر سره. او ظرف مکان څلور دی. حيث قدام تحت فوق. په دې کې د حيثون علاوه قدام او تحت فوق سره به دا شرط ولګي دا په هغه وخت کې مبني دي چې مضاف او مضاف الیه په لفظ کې نوی ذکر او په نیت کې مراد وي. ای نرانو بس دا تاسو درس ان شاء الله ولی مبني دي نو د دې هر یو وجه به سبانه شروع کو چې از د کوم معنی د پر راځي ولی مبني دي. اظهار سره پر راځي ولی مبني دي. متا ولی دا به سبا تفصیلا وي ان شاء الله. وبالله تعالی التوفیق. استغفر الله. که څوک بیا هم نه پوه شوی طلبه او طالباتو کې نو تاسو تپوس کولای شئ. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.